ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې موږ به د خپل چینل څخه نوي نوي پروګرامونه کوو تاسو سره. نن چې زموږ کوم پروګرام دی دا په یو واده کړي باندې دی. هغه نوي نوي واده کړی دی او مور راپورې نښتې وه چې واده وکړه واده وکړه. خیر نور که په هغې ملګري سره لګو راځي زموږ واده کړې زلمې. مېلمه په خیر راغلی. हाँ दूसरी जी मावेली कुसगारी ولې څه کار دی دی؟ मावे چې دا مچران او شړې دي مچم پته لګېدلې ده چې واده کړی دی لکه د غوږ راتار وخت په غوږ کې بنګه کوي. نو واده دې کړی دی؟ هاي مولا دې په داسې بلا واړوه لکه چې زه پې اورېدلې ما. دا ولې ته خو ډېر ګیلهمن نه؟ ګیلهمن به نه هغې تنخوا نوکر د خپلې غواغې او د خپلې ښځې. ژاړه مه ژاړه مه. نو بیا دې څه وکړه؟ بس چې بیا مې څه وکړه چې کالج چوک ته لاړم او کالج چوک کې لکه د کالجیانو ودرېدم او چابي مې د جیبه راوویسته او تاوله مې دا چابي د څه وه؟ د موټر وه؟ نه چې دا د ما د زوړ سیکل وه. نه څه دې وه سیکل؟ بس سیکل هم رانه چې چا پټ کړو خو د هغه مې په خپلو اوښوده. خیر سیکل به خو میلو شي خو دا راته وایي چې الف درکړو خو نه. بچې دې ډېرو لفټونو خو په سر وخوړو خو لکه بیا په منډه کور ته لاړم او مور ته مې وې چې مورې ګور مې درله وکته. نو مور دې څه وې؟ مور مې راته وې چې زویه څپیا کې تپلی شي. ما ورته وې چې مورې او څپیا کې تپلی شي یو ورځ به تام داسې دیوال پورې وتکي. کنه ډولۍ دې کور ته راوړه. بچې غم مې کور ته راوړه او مور رانه خفه ده. نو دا ولې خفه ده؟ بس راته وې چې بېځای شامن د ګله نه تاوېږي راتاوېږي. رښتیا به وایي که ته به ښځه نه تاوېږي که نه؟ نو چې بس څه وکړم هغه ورځ مې فروټ راوړه امرود او ورسره داسې نیم کیلو وګوزه. نو مور ته دې ورنه کړ؟ نو بس چې ما داسې کار وکړو چې ښځې ته مې وې چې ستا غاښونه شته ته د امرود وخوره او مور له مې غوزانې وړه چې مورې ستا خوله کې غاښ نشته بس ته هسې خوله کې نو دا ولې په هغې درته خبرې وکړي؟ بس یا هغې بیا چې په جنګ شو نو بیا؟ نو جنګ خپلو کې ګوله واله بیا پکې ژاړه مه ژاړه مه. دا ولې ته خو په رښتیا ژاړې؟ بس چې کور کې موبایل خوړلی دی